کریم صلی الله علیه وسلم لا دوه کسان رالل د یمن نه، بازان د یمن یو بادشاه د هغه استازي چې رالل ږیرې خریلې وې او برېت یې پرېښی و. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مخ واړاو، مخ مبارک یې ته واړاو. او طریقه محمدیه کې مې یو قول لیدلی و ډېر مخکې چې اوس هم کم سړی ږیر خریلی د حضور پاک قبر مبارک ته مخامخ ودرېږي او سلام ته اچوي، نو نبي علیه السلام ته په قبر مبارک کې مخ بل طرف ته اړوي. دومره خطرناک شی دی. بازان د طرف نه دا دوه استازي رالل، نبي علیه ږیرې خریلې وه او برېت یې پرېښی و، حضور پاک مبارک ته مخ بل طرف ته واړو. هغوی به د بیا راتاو شو، استازو ته څوک غږ نه کوي. حضور پاک ته تپوس وکړو من امرکما بهذا، دا درته چا ویلي دي چې دا ږیرې وخوری او برېت پرېږدی؟ وی ربنا، زمونږ رب. هغوی به خپل بادشاه ته رب وی، زمونږ رب مونږ ته دا حکم کړی، زمونږ بادشاه چې ږیرې وخورایې او برېت پرېږدی. حضور پاک به څه وی؟ لکن ربي امرني باعفاء لحیتي، ما ته خپل رب حکم کړی دی باعفاء لحیتي چې د خپله ږیره ګڼه کم، و احفاء شاربي او برېت واړه کم. ما ته خپل رب خو دا حکم کړی دی، تا ته خپل رب دا حکم کړی دی، ستا بادشاه ما ته خپل رب دا حکم کړی دی اعفاء لحیتي چې د ږیره ګڼه کم، ګڼول ګورې غټول او برېت واړه کم. یو بل سړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغې مجوسي و، مجوسي دی مجوسي. حضور پاک ورغی، هغه هم ږیره خریلې ده، هغه هم ږیره خریلې ده او برېت یې پرېښی دی. نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا هغه هم دقه تپوس وکړو، ما هذا، دا څه دي؟ دا ږیره دې ولې خریلې ده او دا برېت دې ولې پرېښی دی؟ دا ولې؟ هغه هم دقسې جواب وله ورکړ، وی دا زمونږ د قوم عادت دی، دا زمونږ د قوم خوښه ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي وی زما خو داسې نه ده خوښه، زما خو دا خوښه ده چې ږیرې مې دې غټې وي او برېتان دې واړې. زما ورونو ګور یو خبره دې من کې درته کوم، ږیره پرېښودل سنت نه دي، یوازې واجب دي. ښه خریلې لویه ګناه ده، او برېت اوږده اوږده پرېښودل دا ګناه ده، دا به نه پرېږدئ، دا به لنډې کې یا به په چاړه باندې مکمل وی چې د دغه سره برابر شي، شونډې سره، یا داسې دا ویښونه ترې ووهه چې لکه د انسان دا روزني دقسې پاتې شي. بهر کیف خبره مې دې پورې کوله د مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله، دا حق مضبوط اواز کوونکی، هلته مې درون اواز وکړه خلکو ته. او د دغه علاقې سفرونه هم کړي، لوی سفر د دغه علاقو یې هم کړی. زما ورسره دا اوس چې حج له تللی وم، نو د حج نه هلته زموږ یو دوست دی قاري عبدالواحد صاحب، مکي به پاتې کېږي په مکه مکرمه کې، نو هغه سره زه بره څلورم چت باندې ټلیفون وکړه چې بره راوخېږي، هغه بره ناست دي، هغه سره مېلمه شومه. نو ما هغه د ډاکټر شیر علي شاه صاحب سره ډېر ښه تعلقات دي، هغه به غریب اسپتال ته م بوت او د سترګو علاج له کراچۍ ته او اسلام آباد ته چې دلته به هغې ډېر خدمت به یې ولکو. ما تاسې تپوس وکړم ډاکټر صاحب سره رابطه شوې ده که نه ده شوې، څنګه دی؟ وی درته یې په ټلیفون میلاو کړم؟ نه میلاو کړه. نو ما ته یې د مکې مکرمې نه میلاو کړم. نو دا تېر شوی حج کې، نو مونږ ورته دعا مو کړه هلته په حرم مبارک کې، ډېره دعا مو ورته وکړه. او تاسو ته هم دا وایم چې علما کرامو ته تاسو هم دعاګانې کوئ، ځکه علما خو د دین ستنې دي که. نو ما ورته هغه دی طبیعت دې څنګه دی؟ نو ما ته یې وایي چې طبیعت خو مې ښه دی الحمدلله، او مې درس لا ځای که نه دی، او وي درس ته خو د اختر نه مخکې روان شم، یو څو درسونو لاړم. وي ما خو دې له نیت کړی و چې د درس نه کومه، خو مولانا سمیع الحق صاحب تامت برکاتو هم هغه یادو چې هغه وی چې نه، که یو حدیث دی که دوی خو راځه خپل درس کوه. نو ما ورته وی مې زما هم دله دا مشوره ده، درس مه پرېږده، یو حدیث وایه نیم وایه، خو زه خامخا وی ښه. او زما د والد صاحب سره ډېر نږدې تعلق پاتې شوی دی، سبقیان و سبقیان. یو ناشنا خبره درته وکړم دی متعلقه، زما متعلق په دې بیرآباد کې په 2002 کې چې دا کم الیکشن و، نو
دی په دې میرآباد کې یو ډېر لوی عالم وفات شوی و د میرآباد د کلي د شاه صاحب والد صاحب میرآباد کې چې کوم شاه صاحب دی د والد صاحب نو دې ملګري به اوس په سبق کې نو هغې جنازې له راغلي په جنازه کې ډېر لوی خلک وو سیاسي خلک هم پکې وو د دې وټونو خواک مخکې چې کومه جنازې د وټونو ورځو کې دا ډېره درنۍ هر سړی ورې جنازو له راځي او هغه ډېر لوی عالم هم بزرګ هم نو هغه جنازه کې د په تقریر کې دا خبره وکړه خو دا ما ته پته ده دا ما ته نور چا هم ویلي دي او دا راته مخکې د په خپله هم ویلي زموږ باباجي یادو مفتی مولانا شهزاده صاحب رحمه الله ما ته دا خبره خلکو ته کوله زه یادولم چې د ده نیکه و په مکه مکرمه کې او موږ ناستو میزاب رحمت ته مخامخ دا پخوا باب العمره زړه چې وه دغلته به د علما کېناستېدل نو زما باباجي زمونږ یادو چې هغه د علماو ته وی چې راځئ زما یو جرګه در سره لاړ شئ نو مونږ هم ناستو نور علما ناستو مونږ وی څوک به ترې خفه شوي نه مولوي صاحب دم چا له جرګه بوځي مونږ وی چې حضرت چا له جرګه بوځئ مونږ بیا دلته راوغواړو د سره به رضا کړو وی نه تاسو راپاسئ وی ټول عالمان یې ځان سره پاسو چې څومره هلته وو وی چې لاړو برنډې نه کوز کړو بیت الله شریف چې کوم میزاب رحمت دی ناوه مبارکه هغې ته یې مخامخ ودرولو وی چې زه جرګه کوم په تاسو خو په انسان نه په الله تاسو جرګه کوم زما یو درخواست دی او د جرګې په شکل کې هغه درخواست الله ته پیش کوو نو وی چې خدای دا مولوي صاحب خو سپینګیری دی مشر دی موږ احترام کوو څه جرګه ده چې ته په الله کې نو زه یادولمه وی ستا نوم یې واغېسته او چې یا الله دا ټول عالمان درته جرګه کومه زمان وسی دی محمد ادریس خدای ته ولا علم ورکړي الله شاهد دی ګواه دی دی ما ته ویلو دی د میرآباد په دغه کې هغه د شاه صاحب د والد صاحب په جنازه کې د سوونو زرګونو خلکو مخکې دا خبره وکړه بشیر جان وایي چې تنګي کې اسلام الله جي صاحب د دوی وادو هغې کې هم دا خبره کړه والد صاحب سره زما والد صاحب حکیم مولانا عبدالحق صاحب هغې سره ډېر زیات تعلق و د سبق ملګري و ما ته به یې ویل ستا والد صاحب په شانتې ذهین انسان ما په خپلو سترګو نه دي لیدل افسوس چې ناجوړه دی او والد صاحب به مې ویل چې د ده په شان ادیب او قابل سړی ما په سترګو نه دي لیدلی زما وروڼو حقیقت دا دی د علم لویه خزانه وه د حدیثو د تفسیر د علومو او بیا د عمل علما ډېر وي خاکساري په ډېرو کمو علماو کې وي خاکسار عالم خپله زمینداري به م ورسره کوله خاکسار عالم په خیرنو خچنو جامو کې زه یو ځل ملاقات له ورغلم نو دا خړې غوندې جامې یې وې د دلو ډکې هغې کې روانو لاندې یو کوټه جوړه کړه و تېخانه هغې ته ورسره کوز شوم مې حضرت کښېنې نه نه وی ودرېږه تاسو له چای راوړو یا صاحب د کور نه څوک شته نه چې ته مونږ له چای راوړې ته کښېنه نه داسې چېرته کېږي نو ما سره خو ما ته به یې رواره وې او ما ورته کاکا وې نو ډېره انتهایي محبت او ډېره مینه دا علم غر لاړ ختم شه موت العالم موت العالم عالم چې لا عالم مړ شو ولې ځکه په عالم کې روح د دین د عالم د برکته پیدا کېږي د دین روح چې عالم لا د دین روح ختم شو د عالم نه د دین روح چې ختم شو عالم مړ شو عظیمه جنازه وشوه الله اکبر تاسو که څوک تللی یې لیدلې به م وي زه خو په خپله پکې موجود وم په جنازه کې دومره جنازه یا زموږ د شیخ صاحب جنازه وه په پېښور کې اخو روجم و ګرمیم و سخته او جوجم و دنیا و او یا دا جنازه دا خو بل شان جنازه او داسې جنازه وشوله او جنازه کې څوک ټول صالحان دیندار د الله دپاره تلي هر ځای نه په دې څوک نیت نه دي تللی چې شیخ صاحب زما جنازې ته راغلی و ځکه وله د جنازې له ځم هر سړی بشیر جان وایي د ګاډي د کوزېدو نوم خو مې چې ځم موټر کې ناستم کوزم نه شم خو لاړم یقین وکړه چې خلک په دغه نیت تلي ما په جنازه کې مه وایي مې جنازه کې دوه فایدې وي یو دا چې میت له به ته سفارش وکړې الله ته خو دویم دا چې د بعض انسان جنازه د دې جنازې کوونکي دپاره لوی سعادت او برکت دی خلک په دغه نیت لري علما طالبان
صوفیان، شیخان، دینداره، د علماو سره مینه کوونکي د په لکونو خلک په جنازه کې شریک او جنازې نه پس چې کله دفن شو الله نو قبر نه خوشبو روانه ده. امام بخاري رحمت الله علیه چې کله وفات کیږي هم د دنیا د ژوند نه ډېر زیات تنګ شوی و، خلکو نه تنګ و، ظالمانو نه، نو د الله نه سوال کړی و. ازبکستان کې خرطنګ کې الله نه سوال وکړو اللهم قد ضاقت علی الارض بما رحبت فاقبضني الیک غیر مفتون. خدایا ستا ځمکه ډېره فراخه ده خو په ما تنګه ده الله ما ځان ته قبض که خو د فتنې د مرګه مې وساته. نو سملاس خولې ته و بیا دی وفات شو. نو هغه زمانه کې یو عالم هغه په خوب کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم حضور پاک مې په خوب کې ولید، ګڼ شمېر ملګري دي ورسره. ما ورمنله کې حضرت څه کوې؟ وی د امام بخاري استقبال نه راغلی یم چې راویښ شوم خدای څه چل خو شوی دی په اس مې خپه واړوله او هغه ځای ته مې ځان ور ورسو نو جړا چغو اواز مې واورېده. مې څه چل شوی دی؟ وی لږ ساعت مخکې امام بخاري وفات شو. دا احادیث ورونو ګوره ډېر بې برکت دی. احادیث د پیغمبر مبارک خبرو ته وایي، احادیث د پیغمبر مبارک کارونو ته وایي چې هغه څه کړي دي. احادیث د پیغمبر مبارک عقیده بیانول، د هغې اخلاق بیانول، د هغې اعمال بیان، د هغوی د ژوند نقشه ټول حدیث ته بس د حضور پاک د زندګۍ اول نه اخره پورې نقشه نه حدیث. او دا څوک بیانوي هغه ته شیخ الحدیث وایي، محدث ورته وایي. نو چې د پیغمبر چې څوک زما د ژوند حالات خلکو ته بیانوي او زما صفتونه کوي، زما بل سره مینه که به نه. نو د حدیث استاذ کار څه دی؟ ټول د پیغمبر اسلام د ژوند نقشه بیانول، د هغه صفت کو، د هغه د شکل صفت، د هغه د جامو صفت، د هغه د عقیدې صفت، د هغه د عمل صفت، د هغه د اخلاقو صفت. نو رښتیا خو چې مړ شي نو چاله به ځي؟ فرعون خواله به ځي؟ نه. د ابوجهل خواله به ځي؟ نه. د چا خواله به ځي چې په ژوند کې د چا صفت کړی دی، چې په ژوند کې وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم کذا التبذی. نو چې د پیغمبر مبارک خواله لاړو خوشبویي دې نه دي، چا نه به خوشبویي دي. زما شاګردو په جامع ابو هریره کې په مدرس ته ما ته ټلیفون وکړو، ما ته وی چې شیخ صاحب مونږ خو لاړو ناشنا خوشبو د قبر نه روانه ده. هلکه مې د بل نه دی واورېدل که نه په خپله تلې؟ وی بېګا د شپې په خپله لاړو، مدرسین ټول لاړو او خپو طرف نه ناشنا خوشبو روانه ده. بیګام ما ته یو طالب العلم دا خبره وکړله چې یو د عطرو خوشبویي وي، د عطرو خوشبو یو شانتي وي، او دا داسې خوشبو ده چې بدلیږي را بدلیږي. او بل د عطرو خوشبو کې یو صفت دی چې لږ ساعت ورسره کېناستې بیا سړی بلد شي ورسره، بیا هغه خوشبو باندې په لومبي وخت پوهېږي، خو چې لږ ساعت کېناست بیا په خوشبو نه پوهېږي، او دا تر اخره پورې د خوشبو چونګې راوچتېږي. ما وی چې د حضور پاک مبارک د خادم نه او د هغه د احادیثو د استاذ نه او د یو شیخ الحدیث د قبر نه خوشبو نه اوچتېږي، د چا د هغې نه به اوچتېږي. خاوره تې بعضې کسانو اوړې ده پلاستیک کې چې خاوره کولو کې دننه خوشبو روانه ده. زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه د هغه قبر نه ربیع الاول کې خوشبو ځي، ربیع الاول میاشت چې شروع شي خوشبو روانه شي. دغه 12 14 14 ورځې مکمل د قبر نه خوشبو روانه. ټول طالبان یې پوهېږي پرې، استادان پرې پوهېږي. دا سویم ربیع الاول دی چې ربیع الاول کې د هغه د قبر نه خوشبو روانه. زما وروڼو علما په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. ګورئ دا مونږ ته ښکلې عقیده خو عالمان ښیي، دا د پیغمبر مبارک اخلاق خو مونږ ته عالمان ښیي، دا د حضور پاک کردار خو مونږ ته عالمان ښیي. قرآن شریف کې الله فرمایي ولکم فی رسول الله اسوة حسنة لمن کان یرجو الله والیوم الاخر. د پیغمبر ستا دپاره نمونه ده، هغه نمونه تا ته چا ښودلې ده؟ څوک درته ښیي؟ ګیره مبارکه څنګه وه، جامه څنګه وه، عقیده څنګه وه، اخلاق څنګه و، اعمال څنګه و، هغو ته تعلیم ښیي. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه یو شاګرد یحیی ابن اقسم اوی په یو لختي باندې احمد ابن حنبل اودس کو، د ناستم د لختي په سر باندې زما اوبه په هغه ورتلې. نو ما ویل دا خو ډېره نامناسبه ده چې زما اوبه په دې لوی عالم ورځي. نو شاته کېناستم په لختي. دا یحیی ابن اقسم چې کله وفات شو چا په خوب کې ولید، یحیی وی او دې چې خوب کې ولیده
یو باغ کې ولاړو او لاس یې موټی کړی دی او د لاس نه پاسه یو کپړه پرته ده. دا خوب لیدونکي د تپوس کې یحیی ابن اکثر الله د سره څه وکړل؟ وی د جنت دې باغچې ته الله راوسته. وی څنګه پسې راوستی؟ وی چې مخامخ شوم چې یحیی ابن اکثر څه دې راوړي دي؟ ما سره خو جواب نو. وی یحیی یو عمل دې کړی دی په هغې دې بخم جنت ته دې لیږم. هغه دا وه چې یو ځای کې د ما د حدیثو یو استاذ و احمد هغه اودس کو، تا د هغه نه په سر اودس کو، ستا اوبه په هغه ورتلې. ګوره اوبه خو پلیتې نه دي خو تا د هغې احترام وکړه، د هغه نه شاته کېناستې. نو زما د حدیثو د یو عالم احترام دې کړی دی په دې دې بخم زه جنت ته. وی چې رالمه ومې کتل نو امام احمد ابن حنبل لګیا د حدیثو درس کوي، طالبان ورته ناست دي. زمونږ دا محدثین لیکي چې د دنیا د بعضې اعمالو تکمیل په جنت کې کېږي. دلته یو عمل د چا نه نیمګړی پاتې شي، الله جنت کې مقرر کړي چې دلته یې پوره کوه. نبی علیہ السلام فرمائی موسیٰ علیہ السلام میں قبر کی ولید چی منز دیکھاو. یا دا رسول اللہ مبارک بچے دے ابراہیم دا آغا متعلق نبی علیہ السلام فرمائی ان له مرضعا فی الجنہ، جنت کی بولا یو ردائی مور پے ورکی. نو جنت کی خوچ معشوب با دنیا کی مرشی مسلمان مور پلار اخو نیخ پنی غزوان او بالغ جنت تزی نا دا آغا دا دے پیو تکمیل خدای پا جنت کے کئی. احمد ابن حنبل دتا دا حدیث و درس کاو التم خدای کیناو په جنت کې چې درس حدیث کوا. شابه طالبان ورته ناست دي، الله به ورته فرشتې کېنولې یا د مسلمانانو روحونه. یحیی ابن اکثم وایي چې څنګه ودرېدم دې د حدیثو درس کوي نو یو حوره وه هغې سره په زولی کې هیرې جواهرات او ملغلرې وې، زولی یې پې داسې وشیندله، هغې یو چمک او برېښنا وکړه. وي یو ملغلره مې د لاس نه راله دا د لاس کې مې نیولې ده او څادر مې پیچولی. زما رونو علماء په مخ د ځمکه د خدای رحمت دی. خدای چې پتا پیژني عالم به پیژني. بیا د حدیث استاد دا د پیغمبر علیه السلام جانشین دی، د هغه په مسله ناست دی، د هغه مبارک احادیث امت ته رسوي او ژبه یې ټوله ورځ د رسول الله په خبرو باندې ګرځي. نو د علماو وجود رحمت او چې عالم د مخ د ځمکې نه لا. نبی علیه السلام فرمایي ما درته مخکې حدیث عبدالله ابن عمرو بن العاص بخاري کې دی، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد. چې خدای پاک علم د بندگانو نه داسې نو باسي چې زړه نه لري کی، بس د شپې ودي عالم او سار پاسي او علم تیری. بعضې وخت کې داسې هم کېږي خو کله کله هغه هم د دنیا د عارضې او د بیمارۍ د وجې نه کېږي. بل يقبض العلم بقبض العلماء، علم پس ختمي د علماء په مرګ باندې. حتی اذا لم يبقى عالما، عالمان برور عمری عالم بپاتے نشی. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، خلق بخپل مشران جاہلان جوڑ کی علم بنی. فسئلو اغینا بتپوسونه کیگی فتوی باور کئی فدولو وادولو، بخپلم گمراهان فلک بم گمراهان. نو علماء لا دعا کوي خان او حضور پاک وی وی علماء د پاره په سلو کې میږي دعاګانې کوي او په دریاب کې کبان ورله دعاګانې کوي. ولې هغې ته پته ده چې زمونږ تعلق د عالم سره دی. که عالم لار بېدیني به خوره شي قیامت به راشي، بیا به نه میږي وي او نه به کبي. عالمانو کې به هم غلطۍ وي. ګورئ که زه دې ولټولم د ما نه زیات ګناهګار به بل پیدا نه کړي. غلطۍ او ګناهونه هر چا نه. منفي سوچ مه کوه دی خو دا چل کوي دی خو دا چل کوي، مثبت سوچ کوه. د دین بقا او د دین تعلق نن سبا د علماو د برکت نه دی. بهر کې دا بیان مې په دې نسبت وکړو چې علامه شیر علي شاه صاحب ډاکټر صاحب رحمه الله رحمة واسعه هغه یو جید عالم و، د علوم حقاني کې شیخ الحدیث او په زرګاو شاګردانې دي او د علم یو لوی غر دا زمونږ د خوا نه لاړ. هغه دپاره خو بهتره وه ځکه د پیغمبر وارث او د نبي علیه السلام خوا نه لاړ. د پیغمبر د علومو امین او امانتګرو هغې ورسول او خپل مقصد یې پوره کول لاله لاړ. مرګ خو خامخا راځي لیکن یو خله یې پرېښوده، داسې خله یې پرېښوده چې هغه تر قیامته پورې ډکېدو والا نه ده. مونږ له پکار دي چې مونږ د علماو قدر وکړو، د علماو احترام وکړو، عزت وکړو او خپل بچي عالمان کړو. یو بچي عالمان کړو
علم د خدای لوی نعمت. کوم علاقه کې چې یو عالم هم وي په خدای رحمتونه پې نازلېږي، خو چې کوم علامه کې د خدای غضب او قهر راځي علما ته خدای مخکې نه اوچت کړي. د عبدالله ابن عمرو ابن العاص رضی الله عنه روایت دی بخاری شریف کتاب العلم کې چې الله پاک دا علم پورته کوي نو داسې نه پورته کوي چې د انسان د زړه نه وباسي او د ده نه یې هېر کړي، داسې نه کوي. یو انسان چې خواري وکړي د دې انسان نه عالم جوړ شي نو دا علم ته الله پاک داسې نه لرې کوي چې دی وده شي او راپاسي او امې ګرځېدلي، یا په ویښه ته الله تعالی دا مسایل یې هېر کړي، داسې نه کوي. علم الله په څه ختموي؟ بل يقبض العلم بقبض العلماء، علم الله د عالمانو په مرګ ختموي. عالم مړ شي د هغه په سینه کې چې څومره خزانه د علم پرته وه ټوله ورسره لاړه شي. بیا نبی علیه السلام فرمایي چې حتی لم یبقى عالما، داسې وخت به راشي چې په مخ د ځمکه به عالم پاتې نشي، علما به ورو مړي. اتخذ الناس رؤوسا جهالا، نو خلق به مشران چې جوړی نو ابه جاهلانی، عالم بنی نو د قوم مشر به عالم نی، د وطن مشر به جاهلی، د علاقې مشر به عالم نی، ناپویه به جاهل به د شریعت نه. د هرې محکمې چې کوم مشر دی ابه د شریعت نه خبره. د جماعت مشر، جماعت کې امام نه به عالم نی، علما به لاړ شي ختم بشي. فسئلوا دی خلقو نه به تپوسونه کېږي، جواب به ورکوي بغیر علم بې علم، علم به ورسره وینه. فدولوا وادولوا، په خپل هم ګمراهان شو، خلک هم ګمراهان کړل. دا د حضور پاک مبارک وینا. رښتیا د مارونو چې سړی نظر وکړي د علم اسباب ډېر زیات شو. یو حدیث کې راځي یفشو العلم والقلم، اسباب به ډېر زیات دي. نن سبا د علم دومره اسباب دي چې مخکې دا نو، کتابونه پخوا دومره نو لکه اوس چې څومره دي. پریسونه ولګېدل، فوټوسټیټ مشینونه ولګېدل، کمپیوټر یې راووتې، انټرنیټ په ذریعه باندې علم رو رو خورېږي، اسباب ډېر زیات شو. موبایل کې خلکو سره د دیني او اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري، کمپیوټر کې خلکو سره دیني اسلامي کتابونه یې هغه پې ګوري. اسباب د علم ډېر شو. علم نشته چې کم مخکې و. کم علم چې دا شاه ولی الله سره انشتا، کم علم چې امام رازی رحمت الله علیه سره انشتا، کم علم چې امام غزالی سره انشتا، کم علم چې امام ابو حنیفه رحمت الله علیه امام شافعی سره انشتا. دی رستنی زمانه لبرا شو. کم علم چې مولانا شبیر احمد عثمانی سره انشتا، کم علم چې زمونږ استاد محترم شیخ الحدیث مولانا عبدالحق صاحب سره انشتا، کم علم چې زمونږ شیخ مفتی محمد فرید صاحب رحمه الله سره هغه نشته. هغه علم هغسې علما به ګرځې ګرځې قسم دی که په دا دنیا کې را پیدا کړي. رو رو علم ختمیږي. اوس چې دا کوم عالمان په مخ د ځمکه تاله په نظر راځي، دینه پس چې دا مړه شي قسم دی که داسې بیا پیدا کړي. رو رو عالمان ختمیږي، اسباب زیاد شو، کتابونه زیاد شو، علم نشته، عالمان رو رو مري. نبی علیہ السلام دروغ نه وایي، مبارک پیغمبر رښتیا وایي چې یقبض العلم بقبض العلماء. د امام رازی چې کوم علم هغه سره لاړ، د امام غزالی چې کوم علم هغه سره لاړ انشته، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام شافعي څخه چې کوم علم هغه سره لاړ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د امام احمد ابن حنبل سره چې کوم علم هغه قبر ته هغه سره لاړ، هغسې ملا نشي پیدا کولی. د مولانا حسین احمد بدني رحمت الله علیه سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. د علامه شمس الحق افغاني سره چې کوم علم هغه سره قبر کې لاړ، هغسې نشي پیدا کولی. خبره ټیک ده که نه ده؟ دا د حضور پاک وینا ده. امید ته مثال وښو. دا ټول عالمان چې یو ځای کې موږ نه مخکې چې زموږ د استادانو کومه پیړۍ وه، یو دا ټول د هغه په شان نشي، د یو په شان نشته.
او د هغې زمانې عالمان چې د ټول یو ځای کړی وي د هغې نه مخکې چې کوم علما وو د هغې برابر نه دي. قسم دی که د انورشاه کشمیري رحمت الله علیه په شان عالم نن په مخ د ځمکه پیدا کړي. څومره لوی عالم او د احادیثو لوی استاذ تیر شوی دی. علامه شبیر احمد عثماني د هغه د مسلم شریف شرحه ده فتح الملهم چې وګورې نو حیران بشي چې د زمانې غرو لال ختم. نو علم دا الله د سینو نه نو باسي. نبی علیہ السلام فرمایي علم چې ختمیږي بقبض العلماء، علما رورو مري 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 علم بلال شي ختم شي. اخر کې کتابونه بر دنیا پراتی، کمپیوټرې بم وي، کتابخانې بم وي او پریسونه بم وي، چاپخانې بم وي. علم عالم بني، مشران به عالمان ني، جاهلان به تپوس ته مسلې بکیږي، فتوا به بې علم ورکوي، خپل هم ګمراه شو بل هم خطا که بل هم ګمراه که. دا د حضور پاک وینا. څو ورځې مخکې تېره جمعه زمونږ یو ډېر لوی جید عالم شیخ الحدیث مولانا ډاکټر شیر علي شاه صاحب الله دې په قبر انوار نازل کې وفات شو. د خپلې زمانې لوی عالم، لوی د زمانې عالم. تقریبا زمونږ د والد صاحب د همزولتیا کې به ځکه زما والد صاحب د ده سبق ملګری، زما د والد صاحب تاریخ پیدایش 1930 کې پیدا شوی. والد صاحب مې وی چې دې زمانې یو 2 کاله یا 3 کاله به مشر و. ممکن ده چې تاریخ پیدایش 1927 یا 28 دغه تاریخ پیدایش دغه زمانه کې ټول علم په دارالعلوم حقانیه کې حاصل کړ. اکوړي کې دوره حدیث د مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه او دغه زمانه چې نور کوم علما د هغوی نه وکړ. ما ته په خپل مولانا یوسف صاحب دا د دغه بونیر یو ډېر لوی عالم و، پیدام زما استاد و. د ایله او مولوي صاحب یادو ما ته په خپله وی دا زمونږ استاد و، زما د والد صاحب سبقي و. هغې نه پس بیا په دارالعلوم حقانیه کوړه خټک کې مدرس و. دا ټول د فنونو کتابونه تر د وړې دورې د مشکاته پورې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړي او ډېر زیات شاګردان لوی لوی علما کرام دغه زمانې د شاګردانو. بیا لال مدینه منورې ته، مدینه منوره کې 11 کاله تیر کړل. هلته د قانون د شریعت په تفسیر وغیره کې هغه ډګري واغشته، فارغ شو، ماجستر ورته وایي، مونږ ورته ام ای وایو. هغې په تفسیر کې وکړو او د هغې چې کومه مقاله ده تفسیر سوره کهف هغه چاپ شوې ده، ما له په خپله په تحفه کې راکړی دی. زه ورغلی وم ملاقات له، نو ما ته وی ما مقاله ولیکله په سوره کهف باندې او ما ته ماجستر ورته وایي ام ای ډګري دا د مدینه یونیورسټۍ نه میلاو شو. هغې نه پس پی ایچ ډي کې داخله واخیسته په مدینه یونیورسټۍ کې او پی ایچ ډي کې په ښو نمبرو باندې ممتاز نمبر چې څه ته ویلې کېږي په ښو نمبرو کې د مدینې منورې د جامع یونیورسټۍ نه فارغ شو. پی ایچ ډي کې چې کوم مقاله لیکلې ده هغه د حضرت حسن بصري رحمه الله چې په تفسیر کې د هغه کوم اقوال دي په هغې باندې د مقاله ولیکله. یو دیو او یو د یمن غالبا او که د شام د سور یمن او سیر دی د ملګریو دواړو په شریکه باندې هغه مقاله پوره کړه. 100 جلدو کې د هغې نم کتاب جوړ شوی دی او چاپ شوی دی. او بیا هغې نه پس چې راغی په مختلفو مدرسو کې په حیث د شیخ الحدیث خدمت کړی دی. لویه جامعه د پاکستان په سطح په کراچۍ کې دارالعلوم کراچۍ د مفتی محمد شفیع صاحب رحمت الله علیه چې کومه مدرسه جوړ کړې وه، مولانا تقي عثماني صاحب رفیع عثماني صاحب چې کومه مدرسه کې دي هغې کې استاد و د حدیث. او په احسن المدارس په مفتی زرولی خان صاحب چې کومه مدرسه جوړه کړې ده هغه شیخ الحدیث دی، هغې کې د حدیث استاد. هغې نه پس میرانشاه ته لاړ، هلته د حدیث استاد و. هغې نه پس دارالعلوم حقانیې ته راغی، هلته د حدیث استاد. ترمذي شریف اوله حصہ، بخاري شریف دویمه حصہ، تقریبا د تر مرګه پورې په اکوړي کې په دارالعلوم حقانیه کې درس کړل. او ډېر عجیبه مرګ خو خامخه انسان له راځي، مرګ خو نه څو خلاصېدی نشته. خو ما جنازې نه مخکې بیان کو، بله جنازه چې وه نو زه ما جنازې نه مخکې خلک راغونډ شوي نو ما بیان وکړو. نو بیان کې مې د خولې نه یو ټکي ووته. مې د دپاره لویه خبره دا ده، ډېره لویه خبره، چې دې وخت کې دی ساه د ده نه وځي او دې قبر ته روان دی.
نو دی شیخ الحدیث روان دی، دی معزول شوی نه دی، چا لرکړی نه دی چې تم د مدرسې نه وویستی، دی مستعفی نه دی، دی استعفا نه ده ورکړې، دی ریټایر شوی نه دی د مدرسې نه، بیمار دی شیخ الحدیث، بیمار دی، اسپتال ته لاړ او د اسپتال نه میت جسد قبر ته لاړ، په حیثیت د شیخ الحدیث د مدرسې نه قبر ته ورسېد. که دی ریټایر وی مونږ به وایو د ریټایر شوی شیخ الحدیث دی، که دی استعفا ورکړی وی مونږ به وایو د مستعفي شیخ الحدیث دی، که دی معزول چاویستی وی د مدرسې نه مونږ به وایو معزول شیخ الحدیث دی. نه معزول نه دی، لکه یو سړی چې وزیر اعظم او مړ شي او حقه د هغه له استعفا نی ورکړي او نه د وزارت عظما نه تلي او قبر ته لاړ شي، نو خلک دا نه وي چې سابق وزیر اعظم مړ دی، خلک څه وایي؟ وزیر اعظم مړ دی. صدر کې استعفا ورکي او بیا مړ شي نو خلک وایي سابق صدر مړ دی، سابق صدر کا جنازه ہے، داسې وایي. او چې صدر استعفا نی ورکړي او د صدارت په وخت کې مړ شي نو خلک ورسره سابق نه وایي، خلک څه وایي؟ صدر صاحب کا جنازہ ہے. نو مولانا شیر علی شاہ صاحب رحمہ اللہ استعفا نہ ورکړي، ریٹائر شوی نو دا به نه وي چې دارالعلوم کا سابق شیخ الحدیث فوت ہو چکا ہے، د دارالعلوم حقانی سابق شیخ الحدیث جنازه ده، نه د دارالعلوم حقانی شیخ الحدیث وفات شو. الله اکبر. د دارالعلوم حقانی د شیخ الحدیث جنازه ده، دا ډېر لوی منقبت. قسم د علم کې د مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه شاګردو په تفسیر کې مولانا احمد علی لاهوري صاحب یو سړی تیر شوی دی، زموږ حضرت شیخ شهید مولانا سنجان صاحب رحمت الله علیه دیم شاګرد پاتې شوی دی، د زمانې یو بزرګ تیر شوی دی مولانا احمد علی لاهوري، د اصل نه دا سیکان و سیکان، مور او پلار او قوم، دی پکې مسلمان شو، دارالعلوم دیوبند کې لګیا دی سبق وی او د هغې نه فارغ التحصیل شو. نو هلته کې په دارالعلوم دیوبند علاقه کې یو لوی سیټ و، د هغه لور پیغله شوې وه، نو سیټ صاحب وی چې دا به زه عالم له ورکو. چا ورته وی چې عالم له ورکې نو داسې وکړه چې لاړ شه دارالعلوم دیوبند ته، د هغې کې محتمم ته ووایه نو یو جید عالم به درته وګوري، ته عالم څه پېژنې چې داسې عالم له ورکړې چې هغه خو عالم وي که. دا سیټ صاحب راغی دارالعلوم دیوبند ته، چکر یې ولګو، دا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دی ناستو دی خوښ شو، محتمم له ورغی وی زما لور پیغله ده او ځان یې ورته وښود چې د فلان کې مغې پېژنده چې دا خو د دې علاقې لوی سیټ دی او نواب دی او ډېر لوی مالدار سړی دی، زه راغلی یم لور مې پیغله ده او زما نیت دا دی چې عالم له ورکړو، که تا سره داسې یو عالم یې نوجوان چې هغه واده نه کړي زه خپله لور ورته بخم، خو یاره یو هلک مې خوښ شو په دې چمن کې بار ناست دی، که ده واده نه کړی او زما لور قبلی نو لاول دی ښه دی، که دې نه بل چا لی ورکړي. هغې چې معلومات وکړل هغه احمد علی لاهوري رحمت الله علیه راویې غوښته، دی لا نوجوان دی، هلکه واده ته دې شوق شته؟ ولې نشته؟ دا فلانکي سیټ لور ده او تی خوښ شوې تاله نکاح باندې در کول غواړي. وی حضرت زما څه دي، ما د سیټ لور به څنګه ساتم، زما کور نشته، زما خو دغه یو جوړه جامې دي، مور پلار خو د ما نه جدا دي یا سیکان دي، زه مسلمان، هغې م راشړلې، نه کور شته نه اور شته، هېڅ نشته، نه خپل شته او نه پردی شته، سیټ وی دا هر څه زما ذمهداري ده، خو ته زما لور قبوله کړه. مفتق پښتانوي مخ شراب قاضي څکلي دي، ډېره ښه خبره، قبوله ده. په پلانکې ورځ به راځو نکاح به تړو. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه دا خپل حکایت بیانوي، وایي چې د نکاح ورځ شوه زما جامې خیرنې وې، وایي طالبانو وایي چې دا جامې دې بدلې کا، دا خیرنې دي سخر به دي، د سخر رور به دي او خیان به دي، د هغې قوم به بدې ښکاري. ما ډېره ښه ما سره جامې نشته، څه واچوم؟ یو طالب وایي چې د ما جوړه دا بدله درکړم، وایي ما سره یې ګپ لګاو، طالبان خو ګپ لګوي، وایي ځکه چې هغه ډېر دروند و غټ پهلوان، ما وایي چې که دا کمیس مې واچو خو دا خو زه پکې ډېر پوچینې ښکارم، دا خو برانه لستوڼې او لمنې ویزان دي، دا خو د خندا جامې دي. بل طالب ویل که زه خپله جوړه در کوم، اعلی جوړه ده، وایي چې مې وکتل لکه ډېر نرۍ و، ما وایي چې که دا پرتوګ مې واچو خو پتلون به ښکاري او دا کمیس خو به ما کې ډېر تنګ ښکاري، یا نه دا نه اچوم. یو ما طالب مشوره راکړه چې داسې وکړه چې غسلخانې ته ننوځو دا جامې دې ووینځه،
وچې به شي. وایي ما وی چېره دا خبره ټیک ده. غسلخانې ته ننوتم، جامې مې ووینځلې، صفا مې کړې، ومې لمبل، لنګ مې و بار راووتم او جامې نه چوڼومه چې دا به وچې شي. وی طالبانو دوکه کړم، روز د ورځې یوه جامې نه وچېدې. کله یې داسې لقوم کله یې داسې لقوم کله یې هوا ته بادومه، جامې کم دې وچېږي. او طالبان راپورې خان چې ټیک شه، خدای څوک جامې نمجنې شوې مې واچولې، پکې رپېدم، دې کې مې سخر راغی، د سخر روره واوښیان رالل. هغې چې وکتل، او دا جوړه خوا بل وزم دا چولې، نن هم دغه جوړه ده. معلومیږي دا چې د غریب هم دقه یو جوړه ده، بله نشته. او داسې رپېږي پکې لکه چې ځان لې وینځلي. نکاح شوه، نکاح نه پس واده شو، د خان د نواب لور زما کور ته راله. نو اوس خو په سبا بله ورځ جینۍ پلار کره ځي، ابه په اوومه ورځ یا میاشت پس به جینۍ پلار کره تله. جینۍ چې پلار کره لاړه، نو پلار ته تپوس وکړو. نواب صاحب لور نه تپوس کوي، بیٹی اپنے نئے شوہر کو کیسے پایا؟ بچے هغه خاوند دې څنګه ومونته، څنګه دی؟ ما وی کره دې زمانې جینۍ وه. څه به وی؟ ای بابا غرقه دې کړه، غرقه دې کړه. ایله بیله بشیر جان له دې ورکوله، بل دې څوک نه مونتل. نو هلکه وایي ده کې څه چل دی؟ نو په سترګو نابینا دی، نو خو الحمدلله حافظ دی، نیک سړی دی. دې زمانې ښځه به یې مورې پلاره غرقه دې کړه. ما دپاره بل څوک نو چاله دې ورکړه، نه ډوډۍ شته، نارې پې تېرېږي په غریب. او د نیازبینه جینۍ چې د خان د کور نه لاړه شي غریب کور ته، واقعي سخته ژوند نشي تېرولی. نیازبین انسان ته ژوند سخت دی. چا له دې ورکړم؟ ملا له دې ورکړم، طالب له دې ورکړم، چړې له دې ورکړم. تنګ او تنګ وې را باندې، ډوډۍ دې نه شو راکولی، جامه دې نه شو راکولی، ساتلې دې نه شم، دا خبرې به یې کولې. او ته څه وایي؟ بچې نوې خاوند دې څنګه ومونته؟ او ته وایي ای بابا ما به په دنیا کې د عالمانو نه د جنت خبرې اورېدې چې جنت ډېر د خوشحالۍ ځای دی. چینی دی پکې، ولی دی پکې، و یاقوت دی او مرجان دی او میوې دي او حورې دي، غلمان، خدمتګاران. دا ټول د انسان د خوشحالۍ لپاره دي. که د جنت د دې ټولو خبرو مقصد د انسان خوشحالي د سرکول. بیماری پکې نشته، لاړې نشته، او دسماتې نشته، د خېټې غاښ درد نشته، بوډا کېدل پکې نشته، ولی دي او ستړیوالی پکې نشته، ګرمي یخني پکې نشته، معتدل موسی. هر وخت سړی خوشحاله، الله یې زموږ نصیب کړي. نو ما به د جنت خبرې اورېدلې چې جنت د خوشحالۍ ځای دی. بابا دنیا کې ماله خدای جنت را کړی دی، داسې خاوند یې راله را کړی دی چې په دنیا کې جنت. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه خو د هغه زمانې خبره کوي. نو دی به جوش کې راغی، نو څه به وی؟ وی یہ وہ وقت تھا جس وقت احمد علی نہ تھا، اب احمد علی ہے. وی دا هغه وخت و چې د احمد علی نه له احمد علی نو جوړ شوی، اوس د احمد علی جوړ شوی دی، د کشف خاوند. په مقبره چې به ته کشف القبور به ورته کې، د کشف القبور چې دې قبر کې دې خاوند ته عذاب ملاویږي او دې قبر کې دې خاوند ته خوشحالي ملاویږي. ټول عمر یې د قرآن شریف د تفسیر خدمت کړی. نو مولانا شیر علي شاه صاحب رحمه الله تفسیر هغه نه ویلی دی، او د مولانا حافظ الحدیث مولانا عبدالله درخواستي رحمت الله علیه چې کوم په خپله زمانه کې د ډېرو احادیثو حافظو، د قرآن حافظان خو الحمدلله ډېر دي، خو د احادیثو حافظان نشته. او هغه ته ډېر زیات احادیث د نبي علیه السلام یادو. حافظ الحدیث به یې ورته وی. هغه به هم په دې چوټیانو کې دورې تفسیر کو. زما عجیبه دا وه، حسن اتفاق و، ما د هغه دورې تفسیر نیت کړی. ما وی زه به چې کم کال باندې فارغ شوم، مې زه به ځمه او دا هغه نه به دورې تفسیر کوم. په اتفاقا په هغه کال هغه وفات شو، بیا لانلی شوم. نو هغه هم په تفسیر کې استاد و. مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه زمونږ شیخ، زمونږ استاد چې هغه د زمانې لوی عالم و، مولانا عبدالحق صاحب په دارالعلوم دیوبند کې مدرس پاتې شوی دی. دارالعلوم دیوبند کې مختصر معنی او دا کتابونه ښودلي دي. د زمانې ډېر لوی محدث او ډېر لوی متقي او پارسا انسان. زما والد صاحب خبره کوله، دی اصل دارالعلوم چې کوم و نو د دې په کلي کې دننه په جومات کې و، د کلي محلي جومات کې دارالعلوم و.
کټیګانو محله به یې ورته وې نو وی هلته ورسره مونږ دیرو والد صاحب مې قسم به خوړو وی ما ته یاد دي وی مونږ به پېشمني د ده چغې اورېدې د جړا بلکې والد صاحب به مې چغه لفظ نه وی هغه وی د جړا کوکې به یې مونږ اورېدی داسې به یې جړل الله ته فرشته صورت او فرشته سیرت انسانو زما استازو ما به ولې چاپي کوله چې کله به درس نه فارغ شو نو هغه به درس اخیري ګنټه به د هغه و نو کله به 2 ګنټې د هغه پیریډ شو کله به 2 نیمې ګنټې ته خبره ورسېدله ماسپښین مانځه ته به خبره ورسېدله التحیه شکل کې به ناستو مونږ به داسې وړېدو داسې به وړېدو او التحیه شکل کې ناستو چې پا به هم سو نو د خپې به یې لاندې غوټې شوې وې نو لاول به موله په خپو ورو ورو مالش لاس مګه مګه نو روان به م کو نو طالبانو به ونیو دفتر خوا کې د دارالحدیثو دا زوړ دارالحدیث خوا کې دفتر ولته به ګدی غوندې و په هغې کېناست بالښت به ورته ډالښت ته به یې ډډه والی زه به ورته کېناستم ما به ولې چاپي کوله طالبان به لاړل او زه به کېناستم په لاسونو چاپي په خپو چاپي ښه داسې به مې دمه که که نه ما ته به یې وی بس دی که نه خو زه به پې پیوم چې د قصده بس کوئ ځکه بعض انسان ست غوندي وکړي که نه ځکه ما ته به یې دا شا داسې رانېغه کړه وی بچې بس دی که نه نو ما به نه جنا وی نه ستړی به شي مې نیم ستړی په ملا باندې ابا ناظم صاحب سره ناست و د مدرسې حساب کتاب به یې کو دسخطۍ به یې کولې نو چې ما به ځان نه خولې وویستې او ښه به مې چاپي که نو بیا به ترې راپاڅېدم دعا به یې راته وکړه دا د استادانو دعاګانې دي د استاد خدمت د خپل باباجي مې خدمت کړی دی چاپي مې وله کړې ده او دعا مې ته غشتې ده او د استادانو خدمت دا د کمال شی دی جي ستاسو را د جوماتونو امامان ګورې ستاسو استادان دي دا د جمعې تقریر چې اورئ دا مستازان دي د دین مسلې ته اورئ دا چې د ورپسې مونځ کوئ دا مستازان دي د دې به خدمت کوئ په دې خدمت به خدای کمال درکوي دعا چې د مسلمان دله نه وویستله به دا له کمال خبره ده که ته ورته ووایې او که نه وایې چې ما ته دعا وکړه خو چې ته خدمت وکړې د هغه د زړه نه غیر اختیاري دعا خېږي نو مولانا عبدالحق صاحب رحمت الله علیه دی استاد و الله وله کم مقام ورکه مولانا شیر علي شاه رحمت الله علیه په مدینه منوره کې پی ایچ ډي وکړه مدینې یونیورسۍ نه پی ایچ ډي اسانه خبره نه ده او مدینې منورې نه په اعلی نمبرو کې ممتاز پوزیشن کې په اول نمبر کې پی ایچ ډي وکړه ډاکټر ته جوړ شو او په مدینه شریفه کې په مسجد نبوي کې د نبی علیه السلام په جومات کې د قرآن شریف د تفسیر درس کړی دی دا ډېره لویه خبره دا د هغه لپاره هم لویه خبره وه او دا زمونږ د وطن دپاره هم د علماو دپاره هم ډېره لویه خبره ده چې د دارالعلوم حقانیې یو بچی او زمونږ د صوبې خیبر پښتونخوا یو عالم هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم په جومات کې د قرآن شریف تفسیر کوي د پی ایچ ډي چې دا کم قابلان کسانی نو هغوی ته درسونه هغوی په مسجد نبوي کې حواله کړي کورسۍ پرتی او په هغې درسونه کوي څو کاله هلته درس کړی دی مرګ قلندر او مرد درویش او حق گو انسان د دې انسان د پیدا کېدو مقصد دا دی چې دوی الله خوشحاله کړي او د الله عبادت وکړي دی زندگی د الله په عبادت کې تیره کړي عبادت درې قسمه دی بیا یو هغه عبادت دی چې هغه د مال سره تعلق لري لکه زکات او صدقه شو یو هغه عبادت دی چې د بدن سره لري تعلق لري لکه منځ روژه شوه او یو هغه عبادت دی چې د بدن او مال دواړو سره تعلقي لکه حج شو یا قربانی کول شو دا مرکب دا هغه عبادت دی چې هم به پکې مال خرج کیږي هم به د بدن ستړي پرې راځي بیا د انسان د بدن د عبادت تعلق د ژبې سره هم دی چې په ژبه انسان ښې خبرې وکړي په ژبه انسان ذکر وکړي په ژبه انسان درود شریف ووایي په ژبه انسان قرآن شریف ولولي او بعد د انسان د لاس سره تعلق دی چې په لاس ښه کار وکړي په دې خپلو لاسونو مسلمان سره مدد وکړي او د خپو سره هم تعلق دی چې په خپو سړی نیک عمل او جومات ته لاړ شي جبه سره هم تعلق دی پوز سره هم تعلق دی نو الله انسان پیدا کړی دی د پاره دی او د دنیا نور کارونه هم انسان کوي
ځکه چې دې عبادت کوي نو عبادت له روغ صحت پکار دی، عبادت له مال پکار دی، عبادت له د انسان ښه سوچ او فکر پکار دی، عبادت له ماحول پکار دی. هغه د دنیا نه بغیر نه کیږي. ته به ګټه کې، تجارت بکې، نوکری بکې، دکانداری بکې، زمینداری بکې، نو مال به وګټې، نو حج به وکې، قرباني به وکې، زکات به ورکې، مالی عبادت به وکې. ته به د ډاکټر لمز علاج به هم ته کې، ولې چې صحت دې روغي نو ته به منځ وکې، صحت دې روغي ته به حج لاړ شي. نو د عباداتو د پاره بیا الله د انسان د پاره یو دنیا پیدا کړې ده او د هغې تعلق پیدا کړی دی. خو نو مقصد دا نه دی. ګورې دا د دنیا کار، دا تجارت، دا نوکري، زمینداری کې څومره دي دیاړي وغیره، دا مقصد نه دی. دا صرف دې د پاره دی چې انسان په صحت روغي، انسان سره مالی، انسان ته ښه ماحول او معاشره میلو شي چې د عبادت. لکه زه به یو مثال درکړم. یو سړی میخ خالي یا غوا اخلي، څه دپاره اخلي؟ دې دپاره د غوا میخ اخلي چې دې د هغې نه پی والي، دې د هغې نه کوچ حاصل کړي او دې د هغې نه سوچه غوړي حاصل کړي. دې مقصد دی بس. اوس د دې میخې نه چې دا څیزونه دي ګیا به له خامخا کري، بغیر د ګیا نه خو میخه ساتلی نه شي. اوبه به ورته خامخا بندوبست کوي، د یخ ځای او د ګرم ځای بندوبست به خامخا ورته کوي، سوټې به ترې خامخا پاکوي چې ځای مو ورته صفا سوتری. ولې که ګیا برابر نه کې، اوبه برابر نه کې، د سور انتظام ولو نه کې، د ونډې انتظام ولو نه کې، د صفایه انتظام ونه کې، نو ته ترې پی نه شي اخیستی. نو اوس مقصد خدا نه دی چې ته سوټې پاکوه، مقصد خدا نه دی چې ته ګیاګانې کرو، ټول عمر ګیا کرو پی ماله. اوس که یو سړی وي چې میخه مې واخیسته ګیا به وله کرم خورم خو پی به ترې نه اله، یا میخه مې واخیسته او د پکي لاندې به ورته ځای برابروم، سوټې به هم ترې پاکوم خو پی به سوچه غوړي به ترې نه اله. دا کمعقل سړی دی. ځکه چې دا نور څیزونه خو دې له دي چې ته دا میخه سربه کې د دې صحت برابر چې پی غوړي او کوچ ته والي. دقه رنګې که سړی په دنیا کې دا وایي چې مړه به تجارت به کوبه، ولې چې مال راشي، او زه به د انسان ډاکټر له به ځم، ایسی ته به موده کېږم، هر څه به کوم چې زما صحت برابري، خو عبادت به نه کوم. داسې ده لکه چې میخې له ګیاګانې او هر څه کې یو پی ته راځي. مقصود خو پی دی، مقصود خو کوچ دی، مقصود خو شبلی دی، مقصود خو ماسته دی، مقصود خو سوچه غوړي دی. اتناله او ګیاګانو کې لګي او پکې دی وته لګولي دی او سوټې ته صفا کې ور به خلم به خلک بیا څه قبقل سړی دی. د دنیا خرچې په میخه وکړه خو مقصد یې دیوانه غشته، صرف سوټې دیوا غشته. دغه رنګې زمارونو ته به دا زمینداریم کې، ته به دیاړیم کې، ته به ارسه کې چې دا بدن دی روغي، صحت دی برابري. خو مقصد دا دی چې د بدن نه الله له تابعداري ورکا او د الله عبادت. ځکه الله فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. موږ ټول ورځ لګیا یو ډوډۍ پسې منډه ده، ټول ورځ لګیا یو او تجارت پسې منډه ده، ټولو پر به زمیندارو پسې منډه ده. بالکل کوه، بالکل کوه، دې نه بغیر کار نه کېږي. خو چې کوم مقصد دی وجود نه مقصد والا، هغه د الله عبادت دی. الله راضی کا، الله ته سر به سجود شه او نیک عمل. نیک عمل څه ته وایي؟ نیک عمل هغه ته وایي چې د الله او د رسول د منشا مطابق. نیک عمل هغه ته وایي چې تا ته په آخرت کې ثواب ملاويږي. نیک عمل هغه ته وایي چې الله په خوشاليږي. نیک عمل هغه ته وایي چې الله او رسول دا کوا، او چې وي مکه واغه کې دا بد عمل شو. الله او رسول په خفقيږي او ته کې دا بد عمل شو. نو نیک عمل دام دی چې کم بد عمل تا ته مخه دراغه ته نیک عمل الله په خفقيږي، دام نیک عمل. د نیک عمل نیتم نیک عمل، نو بهترین اعمال وکړه. نو د دې فائدہ بسی او سیوا. من عمل منکم صالحا من ذکر وهو مؤمن
فلنحيينه حیاة طیبة ولنجزینهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. الله وی چې نیک عمل دیو کو ایمان و ضرور دی ایمان دنیا کې بم خجون دی اطمینان او سکون او آخرت کې بم خجون مدد با الله په دنیا کې کوي او په آخرت کې بم کې ان شاء الله. زموږ په علماء کې اولوی عالم تیر شوی دی مولانا لطف الله سهارنپوری رحمت الله علیه په هندوستان کې تیر شوی دی سپینګیر عالم ډیر نیک پارسا متقی انسان او کور کې دنه با پرده زنانه وي هغه زنانه په پکور کې د قرآن شریف درسونه کول اوس هم الحمدلله زموږ د علماء په کورونو کې د قرآن شریف درسونه اوس خو خیر د بناتو مدرسې جوړې شوې پخوا خو د بناتو مدرسې نه وي نو په دې کورونو کې دنه با د عالمانو په کورونو کې دنه با دا خدمت کې د چا به په ناظره ماشومانو قرآن زکاو چا به ترجمه زکولا چا به حفظ زکاو اوس هم ډېرو کورونو کې شته. نو د دې مولانا لطف الله صاحب رحمت الله علیه په کور کې د بیبي د لونه د خویندې هغې به لګیا وي او خلکو ته به قرآن خو چا به قرآن خو په ناظره چا حفظ به خو چا به د قرآن ترجمه او علوم ښودل. یو ځل چې تا خپلوانو کې واده روان دي ما خو نیکان خلکو نو ټانګه کې ناستو او د ټانګې نه گیر چاپیره په خوا که ستاسو خیالو نو زمونږ د خلک چې به ناوې په ټانګه کې تله نو شاته به څادر دې ته وکړو عام رواج و اوس هغه شی نشته شاته به مکمل د ټانګې نه څادر ته وکړو نو ناوې به پکې پټه ناسته وه او د کوچوان او د شاته سیټ میانس کې د ډډې هغه ځای کې دی هلته به هم څادر تړلی د مشرانو نه تپوس کوي نو زنانه به په پرده کې ناسته نو دا خو د نیکانو کور زنانه وي چې ته بار وتلې نه وي ټول عمر یې په کور کې درسونه کړي نو ټانګې نه ګیر چاپېره څادر ته وکړی او دا زنانه پکې شاته ناست وي مولانا صاحب پکې مخکې ناست خپلوانو کې واده هغې له روان او کوچوان ټانګه روانه کړې چې په لاره باندې دا ټانګه ته یو ځنګل کې یو شاړه لار وه په هغې کې روان هلته ډاکوان ولاړ ټانګې چې ودرولوي دا زنانه راکوزي کوي مولانا صاحب لطف الله صاحب ورته وی د خدای ظالمانو په زنانو څه کوي خو که مالم پکاري پیسې پکاري ووایه د به درکړم مونږ سره چې څومره پیسې وي ټولې دله درکوم کالي دي هم دله درکوم مونږ زنانه چې ودونو لذینو ګوتمې او میلونه چې موټ درکوم ډاکوانه وي زمونږ دوه مقصد ده لاول به دا زنانه راکوزو نو مونږ به خپل لونه خوشحاله او بیا چې دوی سره کم مال دی او دولت دی او پیسې دی او کالي دی به هم تیږو او زمونږ مقصد ورې ملا صاحب دام دی راکوزې مولانا لطف الله صاحب غریب په جمع شو سپینګیري مولا دی او رپېږي ای خدای ظالمه ظلم مه کوه دا هغه زنانه دي په دې ټانګه کې چې دې بار دنیا نه ده لیدلې دا ټولې د الله د قرآن استادان او دا غونډ کلي د دوی شاګردان د دې په ژبه ټول عمر قرآن ویلی شوی د دې سترګې ټول عمر د الله په قرآن لګېدلې د دې لاسونو غېږې د خدای د قرآن نه ډکې دي ای ظالمانو ولې ظلم کوئ دا با پرده ښځې دي زنانه دي او قرآن استادانې دي د قرآن شریف او د دین نو ظالمانو ظلم کوي ولې دې ظالمانو ظلم کوي خو چې څه پکاري نو زه ته دله راغونډومه په دې نظر مه لګوې دا د هغه ښځې نه دي چې ستاسو نظر پرې ولګي دغه مشر وي د ډاکوان وي دا مولانا صاحب سپینګیري دی دا د لحاظ به وکړه دې ښځه خو دا داسې وکړه چې څه دي غونډې راواله وی بس یو شی به هم ګورې ملا صاحب نه پټی وی ته بې غم اوسه یو شی به هم نه پټومه چې څومره کالیګان او هر څه دې غونډې ته راغونډوم مولانا لطف الله صاحب زنانو ته وی اله بچې هر څه راکړې د غم نه خو بچ شو خلاص شو د قرآن د مخه بچ شو وشا به کالي راکړې
زنانم نیکانې وي چې زمونږ خاوند واده وکړه چې دروغجن نه شي نو چې هغه څومره کالیګانو والی او ګوتمې او واده له لیو نغدې پیسې غونډې راواغېستې او رومال کې غوټه کړې او د ډاکوانو مشرلی ورکړې دا وایي مولانا صاحب څه خو دې پرېښې نه دي وی نه اسمو نه دي پرېښې دا ټانګیوال کری د هغه مونږ نه ده ورکړې تا سره ما واده وکړه ژبه مې وکړه وعده خلافي جرم دی ګناه ده او دروغ خو ډېر لوی جرم او ډېره لوی ګناه ده زه خو د مدرسې استاد یم زه به دروغ څنګه وایم او زه به وعده خلافي څنګه وکړم نه وعده خلافي کوم چې وعده مې وکړ څه مې ته درته طلاق کړ او نه دروغ ښځه ټانګه راواغه شو ډاکوانو مال واغېست د زنانو عزت خدای بچ کړي دغه قرآن د مخ او دغه سپینګري د مخ چې ټانګه سامان دی لاړه یو ماشومن وسیع و د مولانا لطف الله صاحب ای بابا جی شکر 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 وی ولې بچې وی د ما غوږونو کې والی وی خو زموږ یېرې شوې وی والی مې شکر دی ډاکوانو نه بچ شو او موږ اړو ته خیال زما والی پکې بچ شوې مولانا لطف الله سهارنپوري صاحب ټانګیوال ته وی ټانګه ودرو ای ولې وی ودرو ای بچې راکړه دا والی الله شابه وی بابا جی ولې وی نه ما واده کړ چې هر څه بدله راغله زه دروغ نه وایم دوکه نه کوم اوس ګوره ډاکوانو نو خلک شی پټوي چې ډاکه څوک دی نو خلک د شی پټ کړي چې دا بعضې شی ونه ویني بعضې ډاکومان په دې لارو کې ولاړې ګاډي لوټوي نو چې چاوس کېږي شی ته پټ کړي او دوی دا شی پاتې شوی بیا ورکړي ماشومه په جړا شي بچې مې جړا ستا جړا برداشت کولی شم خو الله چې په دروغو ماله کومه سزا راکوي هغه نشم برداشت کولی ستا اوښکې را باندې ډېرې ګرانې دي بچې چې ستا د غوږونو نه والې وباسم واقعي دا نوسان نوسي ډېر زیات ګران د زامنو او د لوڼو نم نوسي ګورې ګران دقانه زموږ باباجي په خبره کوله مولانا شهزاده صاحب رحمت الله علیه هغه به یې تاسو د پلار نه په ما ګران وزل مې ورته دا ولې هغه وی ګوره زوی اونه ده نوسې میوه ده زوی اونه ده نوسې میوه ده نو میوې ته خلک خوشحالې دي نو نوسا نوسي خواږي نو حاصل دا دی چې ورته وی راکړه ستا اوښکې ستا جڼه دا به برداشت ډېره ګرانه ده خو برداشت وکړم خو د واده خلافي سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی او د دروغو سزا د خدای په دربار کې نشم برداشت کولی دې ته نیک عمل زما وروڼو موږ څونه دروغ وایو ټوله دنیا نه په دروغو روانه حالانکه قرآن شریف کې رب العالمین خیره کړې ده لعنت الله علی الکاذبین دا خیره ده چې څوک دروغجن وای الله خیره کړې ده دا الله خیره خو زموږ په شان نه ده موږ خو د الله نه غواړو الله چا نه غواړو مطلب یې دا دی چې دا دروغجن به د خدای د رحمت نه لرې وي لرې دروغجن به د خدای د لعنت د رحمت نه لرې او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دا د حضور پاک مبارک وینا چې کوم سړی دروغ وای د هغه د خولې نه یو بدبویي روانه هغه داسې بدبویي ده چې یو میل ته فرشتې منډې وای دروغ دونه خطرناکه ګناه او رسول الله مبارک وی ما ته الله د امت د قبر عذابونه وښول د دروغجن سزا مولیده د قبر چې کوم سړی دروغ وای نو د ښي وختي کې به والا د قبر کې یو چاړی کړي یو کونډو د غوږه پورې ورکړي بیا به ولې د ګس وخت کې کېږدي د سټه پورې ورکړي چې دا یو طرف شلی دا بل به جوړیږي بیا به شلی چې دا بل طرف جوړیږي دا بل بوله بیا شلی د سزا ده د قبر دروغ ډېر خطرناک شی زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم په صفتونو کې د پیغمبرۍ نه مخکې یو صفت دا چې صادق او امین دی به دروغ هم نه وي دی به خیانت او دوکه او ټګي به نه کوي بس دا د مسلمان ښکلې صفت دی زما دروغ څه دپاره مونږ وایو دې دپاره چې پیسې پرې وګټو په حرامه دی وګټو دروغ څه له وایو چې دا ملګري رانه خفه نه شي ټیک شو د ملګري خیال به ساتو او ملګري وروستو د الله مخکې دی مونږ چې الله خفه نه شي او دروغ به نه وایو رښتیا خبر او د رښتیاو انجام ګورې ښې دلته اوس واوره
دلته د رښتیا وانجاب ناواله ته راواغشتې زنانه هم ورته وی چې باباجي دا ته څه کې بس ډاکوان خو پاتې شو به نه ما وعده کړې ده چې سدي ټول دله درکوم دروغ ولې وې هغه والی راواغشتې هغه ډاکوانو ته پسې اواز کوی ودرېږې ودرېږې هغې ویې که چې څوک ملګري وله راغلل او هغې ته منډې والې وې مه منډې مه وهئ دا والی دله درکوم ډاکوان ودرېدل منډې 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 وې ها بچې تاسو سره مې وعده کړې وه چې سدي اون به دله راغلی او دروغ ګناه ده نو ها دا والی د هغه ماشوم مې په غوږ کې پاتې شوی او ما ته په لاره وي چې بابا مبارک شکر دی والی یېرې چې زما غوږ کې پاتې دي ما په جړا د هغې د غوږونو نه هغه والی راوست زړه مې درد کوي د هغه ماشوم مې دوستی نه چې دا والی مې راویستل خو دروغ درته نه ویم دا پاتې دي دوکه در سره نه کوم دا پاتې دي دا والی چې ورې کړې هغه د ډاکوانو مشر چې کوم ډاکو دی غل دی انورو ملګری کېنولې 2 منټ باباجي کېنه 1 منټ انور یې کېنه وی ګوره دا انسان دی او مونږ هم انسانان دی مسلمان دی مونږ هم مسلمانان دلم خدای روزي ورکړي مونږ هم خدای روزي راکړي دلم خدای جون ورکړي مونږ هم خدای جون راکړي دلم دوزخ او جنت شتا که خدای خوشحاله که جنت ته بدي که خفه که دوزخ ته بدي مونږ لم جنت او دوزخ شتا دا مونږ په کم او دا په کم مونږ ټول ورځ انخطي او پردی ډاکې کوو پردي مالونه خورو حرام خوري کوو خلکو نه په زور حاصله او په ډاکو حاصله دا د خدای نه یریدونکی دی ولې هغه خدای د ده باندې زورور دی په مونږ کمزوري دی کم خدای چې په ده زورور دی په مونږ هم زورور کم خدای چې دی منې هغه مونږ هم منو کومه سزا چې دله ورکوي دی د خدای نه یریږي او مونږ نه یریږو یو والی مونږ پسې د کم دی نه راوړې ولې لکه د خدای یاره ده چې دروغ ونه مې مثبت خلافي ونه کوم تاسو یقین وکړئ هغه غوړ ډاکوان توبهګار چې څومره کالي د نه اخیستي وو هغه ورته واپس کړ او مولانا صاحب مونږ د زیارت خایتا سره بیعت کوو او هغه ډاکوان خدای د مستقبل خشتخ کل نیکان او صالحان او عالمان جوړ دا برکت دی زما د رښتیا دنیا کې به الله خیر درکوي او په آخرت کې به الله خیر درکوي ته چې نیک عمل کې او د الله عبادت کې په عبادت الله خوشحالېږي نو چې تا الله خوشحاله کو د دنیا دا ټول نظام د چا په لاس کې دی د الله په لاس مال خدای سره جون الله سره سکون او اطمینان د الله سره بچی د الله سره جنت الله سره روح صحت د الله سره وما بكم من نعمة فمن الله قرآن شریف کې الله فرمایي چې دا څومره نعمتونه دي زما طرف إن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم چې څومره څیزونه دي الله وی خزانه یې ما سره نو تبه الله خوشاله الله به تا خفه کوي چرې نشي کېدی دنیا کې ازمایښونه په انسان راځي خامخا ازمایښ وي ته چې یو بچې په سکول کالج کې داخل کې او هم ازمایښي وختي به پاسه ماشوم به مړه نه کېږي ټیوشن ته به کېنې د ماشوم مړه به نه کېږي هله شا به بچې څپېړه به هم ته کله وباسې مینه به مو سره کې دا په دې ماشوم ازمایښونه دي دا ماشوم نه چې دله ته عذاب چې دې سکول ته لېږي دا دله عذاب نه ورکوي د باندې چې بعضې خوراک به خوښي ته وایي نه بچې دا ښه نه دي صحت خرابوي نو دا ماشوم له عذاب نه ورکوي دا یو ازمایښت چې دا ماشوم سره مینه محبت مستقبل ښه جوړول نو بعضې وخت په انسان تکلیف بیماري هر څه به راځي او به د خدای د طرف نه عذاب نه او به داسې وي لکه ماشوم له چې ته زوره نه ورکوې چې دې ښه سبق ووایي نو تا الله خوشحاله که په عبادت الله خوشحالېږي نو داسې به څنګه وشي کې دې نشي فطري عمل دی طبیعي عمل دی تخلیقي عمل دی چې ته چا سره مینه کوې وغیره سره مینه وکړې ته چې الله سره مینه کوې الله به سره خامخا پاتې نه بدل په دنیا کې به هم درکوي په قبر کې به هم درکوي او په آخرت کې به هم درکوي الله خو پرېږدي نه ده چا بدل رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي انا اغیر منکم وستاسو نه زه غیرتي والله اغیر مني الله زمانه غیرتي دي نو غیرتي ده چا بدل په ځان پرېږدي چارې
غیرتی انسان د چا بدل نه پریدي نو رب د چا بدل کم ځای پریدي نو ته نیک عمل کوه هغه عمل کو چې الله په خوشحاليږي د مخلوق پروا مه ساته کوشش کو چې مخلوق سره ښه اخلاق استعمال شي کوشش کو چې مخلوق خپه نه کړي دا هم لوی عبادت دی حقوق العباد خو ډېر شی دی د حقوق الله نو حقوق عباد ډېر مضبوط دي خو نه چې الله او رسول او بنده مخې ته راشي بنده خوشحاله الله خفه کېږي الله خوشحاله بنده خفه کېږي دې ځای کې به بیا دا بنده پروا نه ساتي د الله پروا وساتي هم بنده سره خوش اخلاقۍ سره راشه بیا ورور خفه کېږم ته خفه کېږې مه خفه کېږم زه به خپل رب خوشحاله دلته ستا او د رب د خبرې منځ کې ټکراو نو چې ستا او د رب د خبرې ټکراو دی نو ته په ما د رب نه زیات ګران نه خفه کېږم پلار په ما د رب نه ګران نه دی رور په ما د رب نه ګران نه دی نو دوست او ګاونډي په ما د خدای نه څه ګران شي لومبې به د الله خوشحاله او رسول الله مبارک څه فرمایي ماشاءالله وی چې الله دې خوشحاله که الله پاک دې خوشحاله که نو ستا چې څومره غمونه او تکلیفونه او ټینشنونه دي الله به درنه ټول ختم کړي کفاه الله همه ماشاءالله ټینشن پریشانی ختم شي دا خو رب العالمین په لاس دنیا کې په دې هندستان کې یو فیصله شوې ده یو جج کړی دی هندو جج کړی دی هندو یو ځمکه وه په هغه ځمکه باندې د مسلمان او د هندو اختلاف مسلمان وی دا ځمکه زما ده او هندو وی زما ده جګړه جوړه شوه چې جګړه جوړه شوه دا مسلمان ډېر چالاک و هغه وی چې هلکه د مسلمانانو همدردي حاصلوله وی دا زما ځمکه رو که مې وګټله جومات به جوړ هلته هندو چې پیش شو چې دا خو در جومات خبره کړه اوس خو به ورسره نور مسلمانان ودرېږي هغه اعلان وکړه وی دا زما ځمکه رو که ما وګټله مندر به پې جوړ خبره لاړه خلک هوښیار دي که ځان له ډلهبازي پیدا کوي دلته مسلمان سره مسلمانان ودرېدل هلته هندو سره هندوان ودرېدل عدالت ته چې ولاړل عدالت کټهره کې دی خوا مسلمان ولاړ دی ورسره شاته مسلمانان ولاړ دی خو هندو ولاړ دی شاته هندوان ولاړ شی انفرادي و اجتماعي مسئلې لاله مسلمانانو به چغې والې جومات جوړو جومات په دې جوړو دا زموږ ځمکه ده هندوانو به وایي دا زموږ ځمکه مندر به جوړو اوس خبره د دوو کسو نه کوم خوا لاړه مندر او جومات ته لاړه جج وی چې دا څه په جنجال وړی روزانه په تاریخ کې په سلګونو زرګونو مسلمانان راځي او دوی خو په سلګونو زرګونو هندوان راځي چاله فیصله وکړه که دا ویب چې دا د مندر شي دله ورپم جنجال جوړ دی که ویب چې دا د جومات شي دی خوا جنجال جوړ دی جج وخیار هغه دا او هر تاریخ کې به په سوونو خلک یو خو په سوونو به بل طرف ته او چا به جومات زنده باد او چا به مندر زنده باد او چا به اسلام زنده باد او چا به هندو مت زنده باد یہ جنجال عوامی مسله چې راشي بیا ججان غریبانان حیران شي اجاج په یو تاریخ کې هندو او مسلمان ځان لکړل ویل کې یو خبره پرې د گواهان او قسمونه او سو به پرې یو کار نه کوي چې ته یو مشر وي چې هغه ته دا پته چې دا ځمکه راچا ده نو په هغه فیصله وکړو نو هغه هندو ته وایي ویجی دلته یو مفتی صاحب دی مفتی الهی بخش سپین ګیرې سړی دی او عالم دی نو که د دې مسلمان خوښوي نو فیصله هم په هغه هندو د مسلمان نوم واخیست او هندو ته پته چې ځمکه زما ده او هندو ته پته چې دا مسلمان هغه مسلمان دی چې د دروغجن نه دی رښتونه دی دی به رښتیا و دا هندو په اعتماد په دا مسلمان صاحب مفتی الهی بخش که د ده خوښوي هندو نه دی مسلمان دی دنه تپوس وکړه فیصله وکړه مسلمان کم ځای غږ کولی شو چې پرې نه کړو مسلمان خو ګیر چې خدای پاکه زما د دین د مشر نوم ده واخیسته زه څنګه رستو شم او مسلمان لکې وایي چې مفتی الهي بخش به مندر له څنګه ورکوي خو به خامخا ماله راکېدو په جومات وی صاحب ټیک تا دواړو لیکل وکړل چې آینده تاریخ کې به مفتی الهي بخش راځي او دا دواړه فریقین د هغه په فیصله راځي دي مصالحت دي جج هغه فیصله کوي او بعضې وخت ججان مصالحت هم کاروي چې په خوش اسلوبۍ باندې دا کار وشي هندوان مسلمانانو زنده باد چغې جوړې کړې که خیر ولې چې مفتی الهي بخش خو به هندو له فیصله نه کوي موږ له به کوي
ولې که هندو لو کې مندر به جوړیږي اب څنګه دا و چې په دې مندر جوړ شي او بوتان دې پکې ولا ټول عمر دې پکې شرک کوي هغه هندو چې بار وروته امرګرو ته څه چل دی وکړه بیا سپینګری مفتی صاحب نه دی په امه فیصله کې ور ایت ته خدای دې مردار خدای دې به قوماسا خوارش موږ د سره سو تاریخونه راځي نو تا پاغه مولا باندې په مسلمان دې خبر ورواړو چې په فیصله کې هغه د مندر فیصله کولی شي اتالوس فیصله کولی شي ادا ویلی شي چې دا راته دې په مندر جوړه او جمعه پرې مندر به جوړي بوتان دا دې سوق بس هغه وی اوس کومه لیکل تاریخ کراغه مفتی الهی بخش احترام کل عالم کرام است بیا د دنیا هندوان دي او د دنیا مسلمانان راغلي الته هندو ولاړ دي خو مسلمان ولاړ مفتی صاحب راوست مفتی صاحب ستانو الهی بخش پلان کی زوی او دی پتا باندې د دواړو اعتماد دي رښتیا وایي د مکر چا مفتی صاحب وتوی د ازمکه د هندو دا د مسلمان ما ته پتا سپینګری ما او سبب روز روانم قبر لا دروغ ولې وې رښتیا به پر دې حق یو بل ورکول هډې جرم او ګناه ما ته تر سو علم دې د ما د علم مطابق ازمکه د هندو دا جج وته وی مفتی صاحب خبرې چا د ازمکه ورکته وي د خو په مندر جوړي ویره د خو د ازمکه را مندر په جوړي او قصافانه په جوړي او شي په جوړي زه خو به جوړم ما نه خو تعداد تاسو کې جسمه کار چا د درو اوس مندر خو په ځنه جوړم دی بجو خدای په شکه ولې خپل کور باندې نشي جوړولې ولې په خپل ازمکه نشي جوړولې زه خو مندر نه ورکوم ما خو تا ما ته وي دا چانو ما رښتیا وي درو ماشاءالله جج سلیکی جج د تعزیرات هند په کتاب د پس فیصله لیکي هغه سنمان او سیر دی او هغه کې سلیکی هغه کې لیکي مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا مسلمان بیلا اسلام او څنګه اسلام وګټل هغه هندو چې دا خبره وریدا وي خدای ته ایمان وای دې ته اسلام وای وسه دا زمکا د مال راکړه دا زمکا خدای د اسلام نظم متاثر کوم چې د رښتیا وای د منظر لمال زمکا راکړه جمعه ته قبول نه کړه د زما په حق کې فیصله وکړ رښتیا وای د خدای نه یریږي دا سوچه دین دی حضرت دا مفتی صاحب را مخ کې کړه د پلاس بیات کوم د مسلمان هندو خدای مسلمان ک ټول هندوان خدای پاک ټیرا کې مسلمان کړ او هندو اعلان وکړي چې په دې به جمعه جوړيږي نو جج فیصله کې لیکي چې مسلمان ہار گیا لیکن اسلام جیت گیا نیک عمل کې بده الله مدد کوي دا خدای ما خبر نه ده دا خدای الله د قران ویل اساس من غلط قصه خدای من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن نیک عملو کی خضر کسړی وهو مؤمن دا پکې شرط چې ایمان ولري ولې چې ایمان نه اس عمل پیدا نه لري فلنحيينه حياه طيبه ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون دنیا کې د سکون اطمینان خپل جوړ او آخرت کې به خدای په حاضر ورکړي زمارو نیک عمل وکړو عبادت وکړو او د عبادت او د نیک عمل داسې شی دی کنه زمون اصل کې